د شهید او د عام مؤمن په روح کې فرق څه دی؟ ډېر قیمتي بیان دی. که لږ شان ټیم هم د سره لازمي دي ته ورکړي نو راځئ چې ټولې په شریکه باندې ووایو. د شهید او د عام مؤمن د روح په مابین کې فرق بسي فرق شته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه معلومیږي. جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې کله مسلمان سړی مړ شي د هغه روح نه الله عز وجل یو مرغه جوړ کړي او په دې جنت کې ګرځي راګرځي. لیکن د شهید روح هغه رب العالمین د شنو مرغانو په دې ززورو کې بند کړي او په دې جنت کې ګرځي راګرځي چې کله د مازیګر وخت راځي د رب العالمین د عرش لاندې چې کوم منزل دي زید اقزل راځي او ال تقبل ډیره حاصلې. دلته دوه سوال دي. یو چې د شنو مرغه په دې جزوري کې دغه د شهید روح کې خود له شنو دا خو قید شو لکه عام په دې خلطه کې چې کله یو شی واچولې شي. جواب دا دی چې هغه دنیا کې هغه مرغه په دې صفت باندې لکه په دې دنیا کې د جازونه هغه جازونه چې هغه د شکرې هغه جازونه چې هغه د سیاحتي په هغه کې بناستي مزیدار شیشې ورته لګېدلي مزیدار دوربینونه وپکې هر قسمه شی نه ورنه اعلان تعقیبي. دویم سوال دا دی چې د مؤمن سړي د روح نه مرغه جوړ کې او د شهید د روح نه هغه د شنه مرغري په ججوري کې ورته ځای برابر کې دا وجه سره شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي قصیده نو کې وی شهید انسان رب العالمین له دوه شیونه ورکړي دي یو روح او بل دقه شان بدن. روح ورته ورکې او بدن. نو ابن قیم رحمه الله فرمایي چې جزاء من جنس العمل ده. هر کله چې شهید راځيږي رب العالمین له روح ورکړي یو شهید راځيږي رب العالمین له بدن ورکړي دوه شیونه رب العالمین له ورکړي دونه الله عز وجل داغه د روح د پاره د شي جدا تنظیم وکړو چې د شنه مرغه په زوري کې ورته ځای برابر کې لکه پجاز کې وسړی عجیب منظره کې وګرځي راګرځي دغه شان په جنت کې ګرځي راګرځي دا په خلاف د عام مؤمن داغه د روح نه نفسي او مرغه جوړ شي هغه په جنت کې اوړي راوړي سیاحت کوي راکوي. خدا قیمتي بیان چې تاسو اوریدلو دغه شان بیانات لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.